چې پر دې مخلوق کې پر دې مځکه باندې د انسانانو خدمت کوي، د فلاح کارونه کوي، انسانان سره جوړي، ژوند یې وقف کړی و دې کار. لیکن د بدقسمتۍ چې څونې وخت تېرېږي قرآن زموږ مذهب دا وایي چې آخر به د دې دنیا خاتمه کوي، او څونې وخت تېرېږي بدبختۍ به زیاتېږي، چې څونې وخت تېرېږي تفرقې به زیاتېږي، فرقې به زیاتېږي، سوچونه به مختلف سوچونه پیدا کېږي. او نن هم چې سپین ږیرو وغږوې دا د نن حالات څخه تر سوی څو کاله مخکې، 10 کاله مخکې، 20 کاله مخکې، 10 کاله مخکې، 50 کاله مخکې هغه وخت زیات خوښېږي. چې څونه موږ دا دنیا مخته روانه ده، دغونکي مسایل پیدا کېږي، تکلیفونه پیدا کېږي. اوس مذهب دا دی چې ما مخکې هم دا خبره کوله چې ناجوړۍ ډېرېږي نو هسپتالونه ډېرېږي، نوي ډاکټران پیدا کېږي. چې بد ډېرېږي تاڼې زیاتېږي، د پولیس نفرۍ زیاتېږي، ډېرې زیاتېږي، چې د هغه د کنټرول دپاره. لیکن د افسوس خبره دا ده چې موږ پښتانه یو، مسلمانان یو، د ژوند سره کوو. ښکاره خبره ده د انسانان خویونه هم د بدو خواته روان دي، د ښو بجای د بدو خواته روان دي. او د دې بد ختم کولو دپاره هغه انسانان چې د انسانان سره روغول هغه ورځ په ورځ کوي. د بدقسمتۍ هغه خلک ورځ په ورځ ناپیده کېږي، کمېږي، بدبختي زیاتېږي، او د بدبختۍ د ختم کولو انسانان کوي. نو زموږ خپله دا کوشش دی، دا کور دی، دا کور د پښتانه کور دی، دا کور ستاسو کور دی. په دې کور کې د هر چا خپله حصه ده، هلته چې ناست دی که د باندې دي که هر چی دا کور به د ځان ولي، د دې کور عزت به د ځان ولي، او د دې کور خدای مکړه بېعزتي به د ځان ولي. دنیا کې زموږ پر دې ایمان دی چې کل نفس ذایقة الموت، هر انسان به د مرګ خوند ګوري. په 2 کاله کې زما پلار عمر تر کړی و، 83 کاله عمر یې و. لیکن ښه مرګ ژوندیان یې تکلیف نه کړ، پر ځان تکلیف نه سو کړ، ډېر مختصره بیماري وه. ښه فاتحه پیدا کړه، ښه هدایت پیدا کړه، ښه خیرات پیدا کړه. زموږ پر دې ایمان و چې دې به مړ کېدل، ذهني طور ورته تیار دی. بیا یو کال بعد بله پېښه وسوه، داسې پېښه د الله پاک زموږ په کان، زموږ په ځان نه راولي چې هغه ډېره درنه وه. هغه زه دغونه ودردولمه چې اوس هم دا د مور په فاتحه کې ناست وم، لیکن زما ذهن هغه و چې زه د ریاض په فاتحه کې ناست یم. ولې چې زما مور خپله عمر خوړلی و، خو زما لپاره یو لویه کلا وه. یعنې دا له خپله کټه نه سو ښورېدی، دا په پښو نه سو ولاړېدی، لیکن زه که په کټو کې وم که په هر ځای کې وم زما زړه په تړلی و، داسې لکه یو څو مضبوط سپایان چې دلته ناست وو. ما ته د دې د دعا ضرورت. نن زه د دې د دعا څخه بیرون وستم. بهرحال ستاسو ټولو مندې، ستاسو ټولو خویندې د دې وطن سیاسري، سپین سرې، زما مندې، زما خویندې دي. او شکر دی اورمه دعاوې راته کوي. الله پاک مو د نور دغسې د دعاو والا انسانان ډېر کړي.
او الله پاک ته ما ته دومره زه پر دې ایمان لرم چې زه به په دې ګیټ ژوندی ووځم یا زما به جنازه وي زه پر دې ایمان لرم لیکن څومره وخت انسان ژوندی وي پکار دی چې د خپل قوم چې دا وخت قوم ډېر سخت په تکلیف کې دی ډېر مسایل دي د چا مال سر مال نه دی محفوظه د چا رزق روزي نه ده محفوظه یعنې ډېر بد حالات کې دی قوم زه سې ملګرتیا غواړم دې کور سره ملګرتیا دا کور به د ځان وي تی به زما ملا مضبوطوي پوه شوې د چا دپاره زما دپاره نه چې زما ملا په دې مضبوط چې زه د قام خدمت وکړم زه د قام د راتلونکي نسلو د ځوانانو خدمت وکړم نو دا لازمن دی چې زه به کوټه هم سنبالوم زه به کلي ته هم راځم کور ته به هم راځم زه به فاتحه هم کوم زه به روغې جوړې هم کوم کار راباندې ډېر بیخي لیکن تاسو هم دا عرض کوم ښه کواستی ښه کواستی راتلونکی وخت ستی و لاسته راځي دغه ځوانانو ته راځي د نن څخه له ځان سره هر سړی د دا فیصله وکړي چې په ما کې به د خدمت جذبه وي زه به د خپل ورور خپل قام خپل تربور خپل عزیز خدمت کوم له ځای نه څخه دا شیطاني وسوسې غلط منصوبې دا شیان لرې کړي ولې شیطان پر موږ پر ذهنو باندې ډېر غالب شوی دی ورکې کړي دا خپل زړونه پراخ کړي خپل نیتونه پراخ کړي د یو بل سره ښه کوئ نو ما ته چې دا درې پېښې په نفسې وشوې تاسو ټولو په بار بار د دې کمبلي د دې کور عزت وکړئ تاسو په مېلمنو خدمت وکړئ د ډېر 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 ځای د یو خل راغل تاسې له سهاره تر ماښامو پورې د دې مېلمنو د دې زموږ په غم کې راشریک خلکو خدمت وکړئ هغه خلک چې زموږ په دې غم کې شرکت وکړي له ډېر لېر ځای راغلي الله پاک ته د دې اجر ټول انسانانو ته ورکړي ټول مسلمانانو ته ورکړي ټول پښتنو ته ورکړي الله پاک ته د دې اجر تاسو ته درکړي ستاسې په